ورسې زموږ دکانداران لره ورسې وروره هغه اولې ورځې څه تراویح وکړي او قرآن ختم کړي بیا دوی دي بیا ښځې بیا زنانې بیا بنګړې دي بیا الله سره کېده دي تو خدای دا ستا ژره دا ستا ایمان دا ستا اسلام دا ستا روزه تا ته دا اجازه درکوي ته پرېږدئ زنانې ته بنګړي ور ملاس کا بیا د الله رسول فرمایي وایي تاسو د روزې ډېر خیال وساتئ چې تر څو زما امت د روزې خیال ساتي الله به دوی نه رسوا کوي صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله رسوایي څه ته ویل کیږي یا الله یا رسول الله رسوایي څه ته ویل کیږي د الله رسول وفرمایل رسوایي دې ته ویل کیږي چې یو سړی په روزه کې د بدکارۍ د وجې روزه نه نیسي و یا رسول نن یو پروګرام دی میلمانه د باره راغلی دی یا یو سړی په بدکاري باندې روزه چې د هغه ماته کي نو خو نه وسوله روزه یې پرېښوله د الله رسول فرمایي د الله د اسمان د تمامو فرشتو پر دغه ځوان پر دې زنانه باندې لعنت وري چې کم چا په روزه کې بدکاري وکړله یا کم چا روزه په بدکاري ماته کړله یا کم چا روزه نه نیوله چې نن زموږ د بدکارۍ اراده ده د الله رسول فرمایي د الله جل جلاله او د اسمان ټولو فرشتو پر ده باندې لعنت وري دا لعنت نو یوه ورځ نه دا د راروانې روزې تر اول ورځې پر ده دا لعنت وري دا یو کال پرله پسې که په دغه کال کې ده لره مرګ رالی په دغه کال کې ده لره مرګ رالی د الله رسول فرمایي هېڅ یوه نیکي به دی د الله په دربار کې نه وویني چې هغه نیکي دی بچاو کې دی به خامخا جهنم له راځي خامخا به الله هغه سړی چې دی په روزه کې بدکاري کوي دی د بدکارۍ د وجې روزه نه نیسي او دی روزه په بدکاري باندې ماتوي د الله رسول فرمایي د روزې حدود مه ماتوئ د روزې ډېر احتیاط وکړئ ډېر احتیاط وکړئ که نه الله به مې رسوا کړي رسوایي دا ده چې د اسمان ټولې فرشتې دا څه کوي دا لعنت وایي دا لعنت وایي او دا تر هغه بلې روزې او که دی په دغه کال اندر کې مړ سو د الله رسول فرمایي هېڅ یوه نیکي د الله په دربار کې داسې نشته چې هغه دې بیا دی بچاو کړي دی د جهنم راونه ګرځي هېڅ یوه نیکي نشته موږ پروګرامونه نشته دا غټ پامواسونه چې جوړ کړي دي دا یاران دا دوستان د روزې 2 3 4 ورځې خو ګر جهان روزې نیولې چې لمونځ نه کوي هغه هم روزه نیولې 5 ورځې بعد بیرته هغه سلسله روانه شي ورسې زموږ دکانداران لره ورسې وروره هغه اولې ورځې څه تراویح وکړي او قرآن ختم کړي بیا دوی دي بیا ښځې بیا زنانې بیا بنګړې دي بیا الله سره کېده دي تو خدای دا ستا ژره دا ستا ایمان دا ستا اسلام دا ستا روزه تا ته دا اجازه درکوي ته پرېږدئ زنانې ته بنګړي ور ملاس کا نو څنګه کوې مجبوري ده یاره کشنیان راپسې دي ورسه دا زموږ دا لوی لوی شاپینګ سنټران لره ورسه هلته د هلکان ټوله ورځ د زنانو سره نه دورې کېږي نه کېږي د الله رسول فرمایي د سترګو بدکاري ستا د غوږو بدکاري ستا د لاس بدکاري ستا د پښو بدکاري ستا او هغه د شرمګاه بدکاري ستا خو ټولې بدکارۍ دي نو یا نو زما سیټ چې دی هغه خوا به دی زما سیټ بیا ما د کوره پسې اخلي زما سیټ چې دی هغه زما تنخوا رابندوي الله دې جهنم لره بیایي نه بیریږي د سیټ د تنخوا څه بیریږي ورسې دا درزیان ناست دي وروره ټوله ورځ زه خو ګر سره حیران یم و هغه خور و هغه لور ته چې دا خپلې کپړې په درزي باندې جوړوي زه حیران پریشانه یم و دا سته ته دومره شرم و حیا نه لرې ستا داسې د سترګو اوبه وتلي دي چې ستا لباس په بل څوک په له اړی را اړی الله اکبر استغفر الله پناه له داسې زنانو سره او هغه به څنګه نه شرمیږي هغه ځوان چې ته ناست په ګرد دنیا کې راغلی ستا ګوله د زنانو په جامو کې تا ته الله در کړله بیا اف ام یې لګولی موزیک یې کرار لګولی وایي زموږ سیزن دی دا سیزن به څوک جنت لره بیایي او دا سیزن به څوک جهنم لره بیایي ورسئ وګورئ بیا چې ورسې بیا درځي ناپونه هم اخلي داسې درځیان هم شته که زنانه ورله ډایرکټ یې ناپ ورکړي د هغې جوړه مطلب په 1000 روپۍ ور جوړوي او که لباس وروړي چې د دې ناپ واخله هغه په 100 ور جوړوي هغه په 1200 ور جوړوي دا د دې د عزت یې 200 روپۍ ور کمې کوي چې ته برای راست راځه ناپ واخله الله اکبر الله اکبر د خپلو بچیانو ته سکولونه ور زده کوئ انګریزي ور زده کوئ قالي ور زده کوئ دا خپل قمیص خو په خپله جوړوې نو زه څه کم تورې درته ووایم بیا وایم ملایان ډېره سختي کوي دونه سختي نه ده پکار و نه ده پکار ښه دا خبره ختمه شوه